د حالاتو او ضمیر په منځ کې ګیر یم د حالاتو او ضمیر په منځ کې ګیر یم زه د داسې یو زنځیر په منځ کې ګیر یم مننه د حالاتو او ضمیر په منځ کې ګیر یم زه د داسې یو زنځیر په منځ کې ګیر یم پروات صاحب شعر دی چې مې زړه رانه څه غواړي هغه نشي چې مې زړه رانه څه غواړي هغه نشي د خواهش او د تقدیر په منځ کې ګیر یم مننه چې مې زړه رانه څه غواړي هغه نشي د خواهش او د تقدیر په منځ کې ګیر یم د وعدو راتله دې وکړه سم مې پوه کړه د راتلو وعده دې وکړه سم مې پوه کړه زه د خوب او د شوګیر په منځ کې ګیر مننه او کلام د لنډ بحر والا دی چې اشنا څه اعتبار پکار دی اشنا څه اعتبار پکار دی پتا څه اعتبار پکار دی مننه اشنا څه اعتبار پکار دی پتا څه اعتبار پکار دی چې یو ځل دې دوکه راکړه نو بیا څه اعتبار پکار دی مننه چې یو ځل دې دوکه راکړه نو بیا څه اعتبار پکار دی چېرته بل ښکلی به یار کړم په ما څه اعتبار قربان مننه چې یو ځل مننه چېرته بل ښکلی به یار کړم په ما څه اعتبار پکار دی هسې نه موږ دواړه بیل کړي هسې نه موږ دواړه بیل کړي په چا څه اعتبار پکار دی مننه او خالق وایي دا دوکه ده خالق وایي دا دوکه ده دنیا څه اعتبار پکار دی مننه او په وعدې باندې د یاره په وعدې باندې د یاره رښتیا څه اعتبار پکار دی ته به سر ته رسوي وفا څه اعتبار پکار دی مننه او نن راغاړي وزه یاره نن راغاړي وزه یاره سبا څه اعتبار پکار دی مننه وید ګل صاحب مننه نن راغاړي وزه یاره سبا څه اعتبار پکار دی او درد په ویلو ظاهریږي درد په ویلو ظاهریږي خندا څه اعتبار پکار دی مننه او چې زه مړ شم ته کوې به چې زه مړ شم ته کوې به دعا څه اعتبار پکار دی مننه او موږ ته حق به خپل میلو شي باچا څه اعتبار پکار دی مننه او مقطع ده چې ای شعوره چې یې پرېښوې ای شعوره چې یې پرېښوې نو بیا څه اعتبار پکار دی